shine bright like a diamond. And we gonna let it burn. That's when we uncover, cover, cover. نن درته یو بل ډېر ښکلی اپلیکیشن ښیم چې ستاسو به ضرور پکار وي دا اپلیکیشن چې هغې کې د انګلیش ګرامر تاسو ډېر په اسانۍ سره ټول ټینسونه چې د انګلیش کوم وي هغه یادولی شئ ډېر په اسانۍ سره. نو نن درته دا اپلیکیشن ښیم ځکه چې زما خپله ډېر خوښ شو. مکمل انګلیش ګرامر ټینسونه پکې دي. هغه ډېر اپلیکیشن دی هغې کې موجود دغه نشته دی ټول ټینسونه، خو نن دا اپلیکیشن درته ښیم چې دې کې بالکل ټول د انګلیش ټینسونه چې کوم دي هغه په انګلیش کې موجود دي. نو را به شئ پلی سټور له، پلی سټور به کولاو کوئ دوستانو. پلی سټور سرچ کې به ولیکئ انګلیش ټینسز دا لا غلط شو، ټینسز به ولیکئ with the SEP دا به ولیکئ او سرچ به یې کوئ. دا وګوره دا دویم نمبر چې کوم راواخوتو انګلیش ټینسز with the SEP ډېر زبردست اپلیکیشن دی، کلیک به یې کوئ. دا وګوره ما انسټال کړی ډېر مزیدار دی، پوره مکمل ټینسونه دي پکې ټول. را به شئ انګلیش ټینسز with the SEP اپلیکیشن له، دا دی راله موله انګلیش دا به کلیک کوئ اوپن به یې کوئ. دا وګوره کولاو کو. نو دا وګوره اول سمپل پریزنټ ټینس دی، بیا ورپسې پریزنټ کنټینیوس ټینس دی، بیا پریزنټ پرفیکټ ټینس، پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس، ورپسې د پاست څلور واړه ټینسونه دي او د فیوچر. مثال د سمپل پریزنټ ټینس اوله کلیک کوم، کلیک مې کو. نو دا وګوره انګلیش کې ورته هر څه لیکلي واپس چې دا کوم وخت کې استعمالېږي اټینس ایز د پریزیډنټ and simple present tense when it is used to describe an action that's happening to present and does not implicate with the action to express expected to end. دا وګوره هر څه لیکلي چې کوم څه استعمالي he eats rice. نو دا وګوره he is هر څه لکه مکمل درکړي. بیا دی خوا پریکټس سیکشن دی، دا دې کې تاسو نه پریکټس علي چې څنګه تاسو وپې شئ که نه. لکه زه اوس دا لیکم اوله ټینس دی، نو سمپل ټینس دی دلته لیکي. نو دې کې چې کوم دی ایم به کلیک کړم. دا وګوره انسر از کریکټ. داسې ډېر واپس ته نه بهږي انسر جوابونه ورکولی شئ، لکه صحیح نشانونه به ورکړي. نه بعد دا ټول موجود دی، ډېر ښکلی اپلیکیشن دی، خامخا ضرور انسټال کړئ، سټوډنټانو لپاره ډېر ضروري دی.